أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذخيرتي أو په ذخیره کې دي وإن سوا کچیرې برابر سوه ظهره شاده ده په رکوع په رکوع کې ساره مدرکن دی مدرک نیونکی د لمانځه بلل کېږي. یو سړی رالی جماعت په رکوع باندې دی رالی په دا رکوع کې ملا ورسره برابر سوله دی د دغه لمانځه یعنی د دغه رکات نیونکی بلل کېږي. سواء برابر خبره د قدر علی تسبیح پر تسبیح باندې قادر سو یعنی تسبیح ووایي ولم یقدر کنس کچیر تسبیح د رکوع وویل کې نه وویل دی بنیونکی د رکوع بلل کېږي. په دې شرط باندې کچیر د اراموالي د اندامو پر رالی د شایشه برابر سوله په د رکوع په حالت کې و ان ادرک او کچیر دی رالی نیونکی سلو وهو دغه امام بالقعده پناسته کې د امام سره د لمونځ پناسته کې تکیا کوي. قال بعضهم بعضی ویل دی کبیر الله اکبر به وای و يقعد کشی بني وقال بعضهم بعضی به وای یاتی را تک دی وکي بالثناء په سبحان سره. بعضی وای چې امام پر تحیات باندې ناشتي چې دی رالی په تحیات کې د امام سره شریک سلو. بعضی وای بس الله اکبر دی وکي سیده دی راسي بس د امام سره دی په تحیات کې شریک سي خو درکات نیونکی نو سودا. او بعضی بیا وای چې د نیت وتاړي الله اکبر وکي سبحان دی وای بیا د کښین د امام سره د تحیات شروع کی ثم ورست يقعد کښیدنی ولا يتعوذ اعوذ بالله دی نوای الا بعد الثناء مگر نه د سبحان ورست کې سبحان ویل اعوذ بالله دی هم وای ثم ورست يسمي بسم الله دی وای فياتي را تک دی وکي بها په بسم الله سره په اول کل رکعت په اول کې د هر رکعت بسم الله ویل کیږي یعنی هر رکعت چې یو څوک ولاړیږي بسم الله بوای او کچیر په امام پسې ولاړولو بیا بسم الله ویل چې دی هغه نسته دغه چا د پاره احتیاطا د وجه د احتیاط به د هر رکعت کې وای لأن اکثر المشایخ اکثر علما چې دی على هذا پر دا خبره دی چې بسم الله بوای. اما الامام امام اذا هغه وخت جهره کې په زور وایي قرات فلا یاتی را تک بنکی بها په دغه بسم الله سره و اذا خافت کچیر په سوکا وایي پټ وایي یاتی بها را تک بکی په دې سره کچیر امام په زور قرات وایي بسم الله په زور نه وایي بسم الله به د ځان سره پټ وایي او کچیر پټ قرات کوي بیا به د بسم الله را تک په بسم الله باندې یعنی وایي به. واما تسمیه هر څه چې بسم الله د عند الابتداء په وخت کې د شروع سورته د سورت فینو دا چې د عند ابي حنیفه ته پنيز د امام صاحب رحمت الله علیه لا یاتي بها فالمانځ کې به کچیر یو چا سورت شروع کاوي بسم الله به نه وای د امام صاحب پر مذهب باندې وعند محمد پنيز د امام محمد رحمت الله علیه یاتي بها غوي را تک په بسم الله سره هم کوي اذا خافت هر کله چې پټ کوي یعنی خپل منځ کوي ثم ورست يقرأ وايب الفاتحة الحمد لله وإذا وقال كوي الإمام إمام في آخرها بآخر ولا ضالين دايا وي يقول ودي واي دغ إمام آمين آمين لفظ دي وي والمتم مقتدي دهم يقول هذا آمين لفظ وي ويخفونها پټ بواي دا آمين لفظ كإمام دي كمقتدي دي دوار بي پټ واي ثم ورست يزام ملګری دي کې سورة او ثلاث آيات يادر آياتنا فإن قرأ كچير وي آية يو آيات وي او آیتین یا دو آیات وای قصیرتین کشنی آیاتونه لم یخرج نوواتی عن حد الکراهیتی د اندازې څخه د کراهیت یعنی د په مکرووالی کې دی رالی په هغه حد کې داخل شو. و ان قرأ کوي ثلاث آیات در آیاتونه قصار کوتا کې کوتا در آیات ویل او آیتن تعدیل یو آیات وای په برابر سره ثلاث آیات د درو آیاتو خرج عن حد الکراهیتی د کراهیت څخه دی وواتی یعنی که در آیاتونه یو آیات وای د درو آیاتو په اندازه یا در آیاتونه وای د کراهیت څخه وواتی او که چیرې دو آیات ویل یا یو آیات وای د المنځ په کراهیت کې دی واقع دی خود منځ صحیح سلو په دی باندې ولم يدخل داخل نسو په حد الاستحباب نو دغه در آیات چې دو وایم په مستحب والی کې داخل نسو ولی ان الواجب واجب چې دی هو دا زم ملګری کېدل د سورت ملګری کېدل چې دی دا واجب دی د الحمدلله سره او الایات یا آیاتونه دغه الحمدلله سره ملګری کېدل دا واجب دی ولی الیها ودا الحمدلله ته والمستحب خبر بیا دا انداد یقرو چې وای په سفر کې حالت ضرورت د ضرورت په حالت کې دا خپل بیا مستحب ده د ضرورت په حالات کې چې د په سفر کې دی د لپاره چیز پکار ده بفاتحه الكتاب الحمدلله وای او ای سوره او هر سوره شاء چې د خوښه څنګه وای ګوره د لپاره دا ضروری نه ده چې د بغټ سوره وای چې د خوښه څنګه ولی خدای په تلوار کې دی په ضرورت کې دی
و په سفر کې حالت الاختیاري په دې سفر کې چې دی په حالت کې د اختیار وي د ستړیا او ضرورت او شی نه ورته یقرأ وای به فی الفجر په سهار کې سورة البروج سورة بروج به وایي ونحوها یا په مثل دا سورة بروج دغه نه غټ بل سورت به وایي وفي ظهر په ماپښین کې کذالک بیا به دغه رقم یا سورة بروج یا د دې په مثل یې وایي وفي عصر په مازګر کې والعشاء په ماخستن کې دون ذلک در دې به لږ کم وایي د مازګر او د ماښام په لمنځو کې به یعنی د مازګر او د ماخستن په لمنځو کې به در دغه سورة بروج څخه لږ کم سورتونه وایي وفي المغرب په ماښام کې بالقصار په کوتا سره جدا ډېر یعنې کشني سورتونه به وایي د ماښام په لمانځه کې وفي الحضر په کور کې ګوره دا خو د مسافر بیان سو که چیرې په کور کې و اذا خاف که بیردي فوت الوقت پر قضا کېدو د وخت چې وخت راسه تېرېږي یقرأ وایي به قدر اندازه ما هغه لا تفوته چې نه قضا کېږي د دسه صلات المنځ وان لم یخف که چیرې نه بیردي پر فوت الوقت پر قضا کېدو باندې د وخت چې وخت نه راسه تېرېږي پر دې باندې بیره نه ورڅه یقرأ وایي به فی صلات الفجر د سهار په لمانځه کې به ب40 څلوېښت آیاتونه به وایي او 50 یا 50 آیاتونه او 60 یا 60 آیاتونه دا به وایي آیاتونه وفي ظهر او په ماپښین کې مثله په مثل دغه د ماپښین په لمانځه کې به هم دغونه قدر وایي او دونه یا کم در دی وفي عصر په مازګر کې والعشاء په ماخستن کې کذالک هغه به هم دغونه اندازه وایي د مازګر او د ماخستن په لمانځه کې به هم دغونه وایي ګوره خدای پر دې نه بیریږي چې وخت تېرېږي او پر کور دی مشکل نشته ورته بیا به دغونه وایي دا مستحب خبره ده وقال ویل دي قدري ویل دي یقرأ وایي به في الفجر په سهار کې بطوال المفصل په طوال مفصل یعنی اوږده مفصل سورتونه به وایي دا مفصل باندې لږ سورت سر خلاص کی دا دوه قسم دي یو دا دی د سورة قاف څخه نیولې دغه کشني آیاتونه چې کې راځي دغه ته مفصل ویل کېږي دا مفصل د کشني آیاتونه یعنی ګرد سورتونه چې دي په کشني آیاتو دي لنډ مفصل فصلونه په میان کې لري یا هغه سورتونه چې د هغو په هغه سورت کې لفظ د قسم راغلی وي دغه سورتونه یادېږي وفي ظهر په ماپښین کې والعصر په مازګر کې والعشاء په ماخستن کې باوسط المفصل په اوسط المفصل سره به وایي وفي المغرب په ماښام کې بقصار المفصل هغه به بیا کشني سورتونه مفصل وایي دغه د درو ټیمو دپاره دي دغه درې یو طوال المفصل سو یو اوسط المفصل سو یو قصار المفصل سو طوال المفصل چې دي هغه په بعضې روایتو کې د سورة قاف څخه د سورة نبأ پورې دغه سورتونه بلل کېږي دې ته طوال مفصل وایي او اوسط المفصل چې بیا دي هغه بیا د سورة نبأ څخه بیا د وضحا پورې دغه سورتونه چې دي دا بیا اوسط المفصل بلل کېږي بیا د سورة ضحا څخه بیا د والناس پورې دغه سورتونه چې دي دا بیا قصار مفصل بلل کېږي دا په یو روایت کې دا یو روایت دی او اما طوال المفصل چې دي فمن سورة الحجرات د سورة حجرات څخه الى سورة البروج تر دې ځای پورې د سورة حجرات څخه د سورة البروج پورې دا طوال المفصل سو دلته منیة المصلي وایي او اما الاوسط المفصل چې بیا دي فمن سورة البروج الى سورة لم يكن د سورة بروج څخه بیا د سورة لم يكن الذين پورې تر دغه ځای پورې دا بیا اوسط المفصل بلل کېږي و اما قصار المفصل یعنی قصار چې بیا دي قصار المفصل هغه لنډ سورتونه فمن سورة لم يكن د سورة لم يكن الذين څخه الى اخیر القرآن یعنی در والناس پورې چې کوم سورتونه دي دې ته بیا قصار المفصل ویل کېږي دا درې قسمونه چې دي دا مفصل مې درته وښوي چې دا هغه ته ویل کېږي چې په دې کې دا لنډ فصلونه راغلي دي لنډ آیاتونه راغلي دي یعنی لنډ ځایونه د وقفو راغلي دي دې ته مفصل ویل کېږي جلاوال یا په کوم سورتو کې چې د قسم لفظ راغلی دي نو دغه ته ویل کېږي ويطيل الأجدي الإمام إمام في الفجر فسهار کې رکعت الأولى اوږدوالی د اول رکعت على ثاني پر دوم باندې امام به اول رکعت پر دوم رکعت باندې اوږدوي د سهار په لمانځه کې رکعتا دوه رکعته به ظهر د ماپښین دا به اوږدوي پر نور باندې وما سواهما ما سوا د دې سوان برابر خبره ده قال ویل محمد امام محمد صاحب احب الی شدی ماته یعنی ماته دی وای ښه خبره ده چې زما دا خوښه ده اندادي یطیل چې اوږدوي الاولى اول على ثاني پر دوم باندې صلوات كلها په ټول منځو کې دی وای په ټولو کې اول رکعت په ټولو منځو کې باید اوږدې زما دا خوښه ده و اما اطالته اوږدوالی چې د الرکعت الثانیه د دوم رکعت على الاولى په اول باندې فمکروه دا مکروه ده که چیرې یو سړی دوم رکعت پر اول رکعت باندې اوږد کې دا مکروه خبره ده بالاجماع د ټولو علماو په اجماع سره یا د ټولو امامانو په اجماع سره ان كانت که چیرې و څونه اندازه به دغه اوږد څلو مکروه بلل کېږي دی وای ان كانت که چیرې و بثلاث آیات درې
آیات اندازه که چیرې دغه دوم رکعت پر اول رکعت باندې اوږد سلو دا مکروه سو او فوقها یا زیات در دا درو رکعتو ان كانت که چیرې آیتا او آیتین که چیرې یو آیات قدر اوږد سو یا دو آیات قدر لا تکرهو دا بیا چې نه کیږي دا نه مکروه کیږي. اما فی السنن والنوافل صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.